علي آباد هغه ولسوالۍ ده چې په تیر کې پرمختګ ته ډیره پاملرنه نه ده شوې، خو اوس اسلامي امارت د دې ولسوالۍ د خلکو د هوساینې او پرمختګ لپاره بیلابیل تدابیر په لاس کې لري. د یادې ولسوالۍ د چارواکو په وروستي ګام کې د دې ولسوالۍ لاله میدان سیمو ته د برېښنا د ویش لړۍ پیل کړې او ډیر ژر به دغو سیمو ته برېښنا ولېږدوي. په همکاري د ولسوال صاحب په همکاري د ټولو امورو نو د مدیریانو په همکارۍ د ټولو ولس چې هغه وظیفې هغه کم کسان چې هغه د دې لپاره کوشش کړی دغه اوس فلحال په دغه 14 قریو کې دغه خپله د برېښنا د خوا څخه هغه انجینران همکاران راغلي دي، دغه سروی اوس هم جریان لري که از جمله 13 قریه‌ای که اونا محروم از برق بودن که شما خودتان امروز عملاً هم با چشم خودتان مشاهده کردین که سروی روان بود. په ورته وخت کې بیا د لاله میدان او د یو شمېر نورو کلیو اوسیدونکي چې په پام کې د برېښنا ورته ولېږدول شي د اسلامي امارت د دغه کار ستاینه کوي. د دوی په وینا په تیر کې حکومتونو دوی ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اوس اسلامي امارت د دوی د هوساینې لپاره ډېرې هڅې کړې دي. بسیار مردم که یعنی ما مردم ضرورت داریم برق بسیار خوب چیز هستند، سهولت هستند که ما مردم برسه به خیر کار خلاص شود. برق نداشتیم، در برق بسیار ضرورت داریم. اینجا که از بعضی وقت همیه‌ها هم دور است، ما مردم بسیار ضرورت داریم به خاطر چاه و به خاطر خانه و به خاطر زندگی. در 40 سال ما مردم بسیار به زحمت بدیم با بوده برق. این برق بسیار یک سهولت خوب است. ما مردم اول از همه اسلامی امارت بسیار تشکر میکنیم. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په بریا سره د ټولنې د سوکالۍ او خلکو ته د اسانتیاو په رامنځته کولو کې د پام وړ کارونه ترسره شوي دي او د چارواکو په وینا دغه لړۍ لا هم دوام لري.